د انسان دپاره دوه دشمنان دي چې یو نفس دی او بل شیطان دی. الله تعالی په د رمضان کې د انسان تربیت کوي او دوارو دشمنان الله تعالی کنټرول کوي. لومبی دشمن چې هغه شیطان دی او غټ شیطانان دي. صحیح حدیث کې راځي الله تعالی هغه ګیرې تړیه او الله تعالی د انسان د تربیت دپاره د رمضان کې هغه کنټرول کې ساتي. دویم چې انسان گمراهۍ طرف ته رابري په 13 سپارې ابتدایي آیات کې هم الله تعالی هغې طرف ته اشاره کوي وما ابرئ نفسي ان النفس لاماره بالسوء. نفس اماره شي ورته وایي. دا نفس هم انسان ګناهونو طرف ته مایله کوي او انسان ګمراه کوي. نو د نفس د کنټرول کولو دپاره خود دا روژه یو کنټرول دی. لکه یو حدیث شریف کې دې طرف ته اشاره ده. نبی مهربان صلی الله علیه وسلم د ځوانانو ټولګي ته یو اشاره کوي، یو پیغام ورکوي چې تاسو نکاحونه وکئ او که د نکاح وسم نه نو بیا روژې ونیسئ. د روژو سره نفس کنټرول کیږي. نو الله تعالی د انسان د تربیت دپاره دا رمضان یو ښایسته مدرسه جوړه کړې ده. دا انسان په دې کې کنټرول کیږي او دا انسان په ښو عادتونو باندې الله تعالی عادت کوي چې الله تعالی څومره عظیم فضل دی چې دوه دشمنان دي او دواړه کنټرول کوي. یو شیطان دی الله تعالی سرکشه شیطانان تړي، بل نفس دی الله تعالی دا کنټرول کوي. انسان عادي کوي الله تعالی لکه څرنګه انسان وي هغه یو خوراک کوي څه موده هغه چې اوس کې هلکه وي په چیو باندې عادي شو. څه موده د انسان نسوار کوي یا نور څه کوي هلکه وي په دې باندې عادي شوی موده نشم پرېښودی. الله تعالی یو میاشت دا انسان په عبادتونو باندې عادي کوي چې دا انسان په منځونو باندې عادي شي. الحمدلله موږ وکتل په رمضان کې او هر رمضان کې ګورو چې زموږ جوماتونه ډک وي، زموږ جوماتونو کې ځای نه وي، زموږ مسلمانان تلاوتونه کوي خو پابندۍ سره یې کوي، صدقات ورکوي. دا د الله تعالی عظیم فضل دی چې شیطان یې تړلی دی او نفس یې کنټرول کړی دی او انسان عادي شو په عبادت باندې. لیکن د بدقسمتۍ نه دا انسان خو د 10 ورځو په چیو سکلو باندې په چیو عادي شي. 10 ورځې او 20 ورځې نسوار واچي خو لیکن په نسوارو باندې دا عادي شي. نور داسې یو کار شروع کړي دا پې عادي شي، لیکن په یو میاشت کې دا په عبادت باندې عادي نه شو. الله تعالی د کنټرول کولو دپاره په سمه لار د راوستلو دپاره او هدایت کولو دپاره عجیبه انتظام وکړه. یو انتظام یې دا وکړه چې کوم سرکشه شیطان و هغه وتاړه، چې کوم د نفس و هغه په سبب د روژې باندې کنټرول شو. د څه دپاره لوی مقصد پکې دا چې دا په عبادت باندې عادي شي او دا عبادت د عادت جوړ شي، د دا نفس کنټرول شي. په مبارکه روژه کې دا انسان حلال اشیا پریدي، لیکن چې کله روژه تیره شي بیا دا د حرام او د حلالو تمیز نه کوي. دا د رشوت د اخیستلو نه ځان نه منع کوي، دا د پردي حق نه ځان نه منع کوي. نو لہذا انسان دا رمضان ستا دپاره بهترینه مدرسه ده. دا یو ستا دپاره ټریلینګ سنټر دی. تا ټریلینګ کوي په دغه رمضان کې چې ته په دې رمضان کې صحیح عبادت وکړي او د الله تعالی صحیح مسلمان او یو صحیح انسان جوړ شي. الله تعالی دې وکړي چې موږ او تاسو صحیح مسلمانان جوړ شو، په عباداتو باندې عادي انسانان جوړ شو. او څنګه رمضان زما او ستا ښایسته په عبادتونو باندې تیریږي، زما او ستا جوماتونه هغه په منځګزارو باندې ښایسته وي، په تلاوت کوونکو باندې ښایسته وي، ذکر او اذکار کوونکي پکې هر انسان نیک وي او صحرۍ منوره ښکاري، خولې په سر کړي وي، ښایسته منور طریقې سره ګرځي راګرځي. الله تعالی دې داسې وکړي چې زما او ستا نور کالو صحیح تیر شي. الله تعالی دې په دې خبرو باندې اول ماته د ټولو ملګرو ته د عمل کولو توفیق ورنصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه.